السلام علیکم ګرانو اوریدونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ګرانو اوریدونکو په نننۍ ویډیو کې به د نړیوال جام د لوبو په هکله او همدغه شان د افغان لوبډلې د لوبو په هکله معلومات درته وړاندې کړم. ویډیو راسره تر پایه وګورئ، خو له هغې مخکې زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. بیا هم ستړي مشئ ګرانو اوریدونکو. د 2023 کال نړیوال جام لوبې به نن په هند کې د انګلند او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ په لوبه پیل شي. نیوزیلند او انګلند هغه لوبډلې دي چې په تیر نړیوال جام کې دواړه د یو بل په وړاندې په فاینل لوبه کې لوبېدلي ول، او د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې به پاکستان د نیدرلند په وړاندې ولوبېږي. درېیمه لوبه د افغانستان او بنګلادیش او همداشان ورسره د ساوت افریقا او د سریلانکا لوبه د نړیوال جام څلورمه لوبه ده. افغان لوبډلې په نړیوال جام تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته په لوړ توپیر ماتې ورکړې وه. افغان لوبډله له تېرو څو لوبو راهیسې ډېره په زړه پورې لوبېدلې. افغان لوبډلې په خپل بالینګ بیټینګ فیلډینګ کې مثبت تغییر راوستی او د پخوا په پرتله ډېر په زړه پورې لوبېږي. او افغان ابدالیانو لوبډله چې لوبډل مشري ګلبدین نایب ترسره کوي، سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره سیمي فاینل ته ورسېدل. دغه لوبې چې د آسیان گیم تر نامه لاندې په چین هیواد کې ترسره کیږي، د افغانستان په ګډون بنګلادیش، سریلانکا، انډیا، پاکستان، ملیزیا، نیپال او یو شمېر نورې لوبډلې ګډون لري. ابدالیان به خپله دوهمه لوبه په سیمي فاینل کې له پاکستان سره ترسره کړي. ګرانو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو د نړیوال جام او همدغه شان د افغان ابدالیانو لوبډلې د لوبو په هکله. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان، تاسو ټول ته ښه وخت.